سلامونه. دویچ او پښتو جرمني په پښتو ګراماتیک یعنی ګرامر فیل او فیل ترمنځ توپیر. راځو اول د فیل چې دا nicht zählbar Substantive. فیل په معنا د زیات، nicht په معنا د نه، zählbar یعنی نشمیریدونکي substantive نومونه. یعنی دا هغه نومونه دي چې د شمیر یعنی لایته نهي یعنی سړی نسي کولی وشمارلی سي. اول لازو مثال دی. د مثال په ډول viel Zeit زیات وخت سړی نسي کولی چې وشمېري. یو هفته که یو ساعت، یو ګنټه، سونه، یو کال لایته نهي ده. viel Spaß زیات ساعت تیرول. viel Glück ډیر بخت. viel Wasser ډیرې اوبه. viel Obst زیاته میوه یا ډیره میوه. viel Gemüse زیاته ترکارۍ. راځو viele ته. viele zählbar Substantive. دا چې دي هغه نومونه دي چې د شمیرنې وړ نومونه یعنی شمیرنې وړ دي. د مثال په ډول viele Stunden ډیر ساعتونه. viele Spiele ډیرې لوبې یا زیاته لوبه. viele Kinder زیات ماشومان. viele Flaschen ډیرې بوتلې. viele Orange زیات نارنجان. viele Tomaten زیات اورمیان. لکه دا من کولی سو چې وشمېرلی سو. Orange نارنجان من شمارلی سو چې اخیر څو دانې دي. اورمیان همدا رقم، ماشومان همدا رقم. خو دا کم چې مې درته وویلې هغه الګیمین هغه بیا څه دي په نه شمارل کېږي. لکه ما چې درته ویلې اوبه موږ نسو کولی، بخت نسو کولی، شپاس نسو کولی، سایت وخت نسو کولی، میوه او ترکارۍ نسو کولی.